ډیر اهم شخصیات ساجد شایق صاحب چې کوم زما استاد هم دی زیاته کوشش کوو چې دلته راشو د ده نه څه واورو او خپلو ته مخې ته کېږدو چې دی پاس کړي. نو ډیر ګران محترم ساجد شایق صاحب او په څنګ کې ناست زکي صاحب زما په څنګ کې ناست زما کیمرامین د ویډیو سټارټ کېدو کې ویل چې زه به د سر نه یو تپوس کوم. نو غلام سرور صاحب څه تپوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو زه یو شاعر پسې ګرځېدم د ډیر وخت نه. هغه اشعار یې د نن نه 25 یا 28 سال مخکې اورېدلي. وایي دا ما او تا چې خان طلب ولاړو غمازیان واڼه په غضب ولاړو کو چرې مرګ وې د جانان د لاسه نن به زما په قبر درب ولاړو. یقیني درته یم چې دا شاعر مې ډیره موده پس میلاو کو او په لاسو راله راغې دنه به زه صرف په دې یو اشعارو باره کې تپوس کوم شایق صاحب او هغه به د دې باره کې ماته یو دوه خبرې کې تاسو به هم واورئ. زه ډیر طلبګار وم او دا اشعار ما داسې یاد کړي که نه چې 15 کاله ما په دې زړه کې ساتلي او نن را له خدای پاک هغه شاعر را کړی دی او ناڅاپي پته ولګېده چې سر د دې جواب درکوم په ذهن کې مې نه دا چونکې مونږ د دې کیمرې نه هټ کر د شاعري ماحول لا جوړ راغلي شاعرانو خواله نو ده ورته وایي چې زما د شعرونه ډېر زیات خوښ دي چې کله ده شعرونه وویل نو سر ورته وایي چې دا خو زما دي. نو زړی خوشحاله شو. سر چې کوم شعرونه ده یاد کړه د دې شاته به خامخا د شاعر د سوچ شاته یو څه پراته وي په څه سوچ دا شعرونه لیکلي شو او مرګرو سره لاول شریک کوي. او لومبې به دا خبره وکړو غلام سرور صاحب دا تاسو که 13 کاله مخکې اورېدلي او که 15 کاله مخکې بالکل هماغه وخت کې ما لیکلي خو نن ما د تاسو نه په حیرانتیا سره دا واورېدل لکه تاسو وایي چې دا د ابرار غر دي نو ما درته وایي چې ابرار غر نه دي دا ساجد شایق دي یعنې زما دي او دا یوه قطره داسې ده چې تاسو لږ بدل لفظونو کې وي هغه داسې ده چې هغه چې مونږ به خندلب ولاړو غمازان ټول به په غضب ولاړو چرې که مرګ وې د جانان له غمه زما په قبر به اوس درب ولاړو. او بالکل نو دا ما واقع چې هم دومره موده مخکې لیکلی ده او دا یوه قطره ښه نوي درماني صاحب یو غزل د ملګرو سره